اول وشرط والپر طریقه د انتظام د سپینې جامې یا دوهم ځان به داسې بولې لکه یو د انسانانو هغه ټول به نه کړي چې مولوي صاحب راغی د سترګو ته بېخوده کړه بولي دا شمه د عمر لپاره نه دا ماته چې په ډېرو ځایو کې ویل دي چې حاکم الامت اشرف علي طالبي هغه د خپل صدۍ مجدد هغه به راولاړ شو دا ویل ورکه زه مجد ته راووتم ما ته به څوک نه ګډوډه کوي نه به ما ته څوک ولاړېږي نه به څوک زما لاس مچي چې ما ته خلک یې وادي انسان دعا دا د امام صاحب شیخونه دي خدایه او وخت بیا څوک ته په لوړ اواز خبرې مه دا لوړ اواز څه د بیایایي دغه یو څه داسې بیاطرزه خبرې څلورم د خلکو په خطا پسې مه ګرځه بلکې په صواب پسې ګرځه والله چې دغه عمل چې ما څه کړی کړي دا د یو بندیانو عملي کړی د یو سړي ته به داسې په تعجب دی درته وایي په دا کتابو کې وایي سړي داسې ښه عمل وکړي دغسې تا به پر مین کې مګر په هغه سړي کې به سر به دی وي هغه دی نه زده کړي ګوره دا د هوښیار سړي کار د امام صاحب سخت دی یو بندیانو په دې کار کړي یو بندیانو دا خبره عملي کړې الله دې په موږ کې راولي زه په دې کې بیا راجوزم او بل پنځم دا دی ته به مرګ ذکر کوې شپږم دا دی استاد ته به استغفار وایي ګرده رجل مختار نقل کړي دي په 300 اتیا مصفحه کې مستحب دا دی چې استاد ته به دې څوک دعا کوي په تلاوت اوم دوام پر تلاوت کوي خپل مقرره به ټاکي چې دغه نوات کې قران دونه وایم په دونه کې دونه وایم دا مقرره الله بندگان ته چې پام ورته وکړي او بل ته به ډېروي د قبرو زیارت او د مشایخو زیارت او د مواضعو مبارکو ځایونو ادیرو ته به ورځې د دې لپاره چې قبر دې ځان در سره ورکړي ځان دې ځان وپېژني په یو رکعت او بل به مشایخو ته ورځي تاسو باور وکړئ سړی چې دا دیوبندیانو دي زه چې د ځان سره فکر کوم که دوی زموږ په زمانه کې وای موږ هغسې نشو پاته او موږ د دوی سره یو ملاقات کړی وای چې بسته کلونه موږ په دې عمل پسې ګرځېدلي زما فکر خو ولاکه دونه سم شوی لکه څنګه چې ملاقات وکړو هغه دا نقشه او بل هغه مبارک ځایو ته چې ورځئ دا فیض دی فیض اتم د سلطان د زاید د مشر سړي چې هر څوک چې کمالک وي قدار دې کړي وي ته تعظیم کوه او باچا ته مور زه ډېر بیا دې سپک بولي باچا ته ځان معزز مه ښکاره کوه ځکه باچا تر ځان هېڅوک ښه نه ویني هغه په هېڅ وخت اوقات کې داسې مور ته وایي چې زه درته ملا یم یا داسې عالم یم که لوړ سپکاوی دي که نور علما د امیر سره ناستو ته په هغه وخت مور که ته پر هغو بالا وې امام دې سپک ورته ښکاره کوي دا امیر دې سپک ورته ښکاره کوي که هغه پر تا بالا وه دومره پر تا بېشرمي دا ګورې داسې پام وکړه د ښځې سره ډېره مخالطه مه کوه د خپل معاینې سره ډېرې چې هغه د نورو ښځو باز ورسره کوي نو هېواد په دې باره نورو باز ورته وکړي باره نو کیني شرم نه ګوره دا باز تر مخه دغه پشه خلاص په تور را نقل کړي دا مه کوي چې د بندیانې کوي دا نه دي چې د مخه یې ورکړی نه وي بیا هلته ورځې دا هغه چې مال به دې هم درسه وخوري او بې عزته به په دې ځای کې اموخته شي هغه دا ښځه به خو تا دې راوري دا شپه ورته وکړي د خدای په قرآن کې حکیم الامت هم د شوایدي د آدم علیه السلام په کیسه کې وګورئ آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړي تر دغه وروسته چې ماش یې پیدا کړي بیا یې ملکې په سجده ورته وګرځولې تر دغه وروسته یې کوژده ور وکړه باره امامت ونیوي په جنت نو په جنت یې واچوه چې دا دې اوس نه ګزاره پیدا تر مخکې نو ګوټه ور وتړل ملکې ورته په سجده وګرځولې د یې ملا کړي د یې شرافت یې وروسته خوځولې دا ځای کې شپه کې دا اوس خلکو متاوان هم کړي دغه دې هم کوي دی هم وایي تر مخه دا مه کوه په مال مه مشغوله کېږه بیا به سبق ته صفا ښه بل په وجرت کې مروت کوه مړانه کوه د علماو رنګ مه بدل دا ګورې څه معنا چې خلک موټر ته 1000 روپۍ ورکوي ته د یو بالا ورکړه 1100 روپۍ ورکړه چې خلک راولاړېږي په هوټل په ډوډۍ کې هغه 100 ورکوي ته 120 ورکړه دا رقم نه وي چې باره وایي مولوي صاحب دا ډېر دوستوي ته پر ګندنه باندې نازې هغه چنه وایي دا ګندنه په 2 رکعه دا خو د خدای نه رنګ بدل شي
تاسو په دې کې ډېر پام کوئ ډېر پام کوئ دا د مروت خبره ده د امام صاحب خبره ده شیخ الاسلام هم په هر ځای کې وایي حکیم الامت هم په هر ځای کې وایي چې دا رقم مه کوئ چې بادشاه والا ستاسو کوي موټر والا ستاسو کوي باره مو څوک بیایي نه ته باید داسې چې ته اوس ښکاره شه دی موټر درته راتللی چې مولوي صاحب ته راسره راشه ته راسره وجه دا راته یې بالا بل هغه دا دی ډېر کلامه څه پرهېز وکړه ډېر کلامه او 12 هغه دا دی چې پر لای روان یې د سترګو ټپه به دلته مه ګوره لکه باره چې هغه به یې ښځو ته ګوري هلکانو ته ګوري چا ته ګوري دا روان شه پر دالار باندې بس نه یې ډېر سال مه ګرځو بار لکه یو شیطان غوندې انسان نه دغه یې طبیعت چې دې خوا واخوا ته ګوري څه دې خوا واخوا ته ګوري سیده روان شه د مراهقینو سره مداخله مه کوئ دیارلسم ته ګورئ دغه هلکان چې دا 12 کلن دیارلس کلن سره کار مه لري د کوچني هلکه سره یې لره پر سر یې لاس ورتېروه 3 کلن 4 کلن دا چې د هر چا یو راوله بغل څه کښېنوه لاس یې پر سر هغه پر سر ورتېروه اروپي کې دې په واسه کېدل ورسره ورکوه خوشحاله خبرې ورسره کوه خو د لغړزونو سره یې مه کوه چې مرتجب الفعال کې دي هغه شین راشي بل کار څونه پکې دی خلکو ته فکر مه ښکاره کوه کار څونه پکې را څونه مسکین بس پرده یې ته ناست دی شونډه دې چاودلې کار سړی سړي ته روپۍ ورکوي یو نه هلته سړی نه یو چا ته سړی ته ګران وایي خلاص که ژوند ورسره یې نه چې ویله موږ سره یو روپۍ لاله لرم ختم شولم دغه پیدا مو ورته کوي باره خلک به یې دا بسمله که دا بل خبرې نه دي زده بس دغه یو د فکر خبرې زده دا خو د امام صاحب آخري وصیتونه سو اشباح النظایر د علامه ابن نجم په پای کې د آخري هغه څلور مخه وصایه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی لتلمیذ رشد یعقوب دغه ته د خپل هغه د نصیحتونه دي هغه د خپل د فایل ګوري اشباح النظایر اوس نو دا دوې درې څلور خبرې موږ خپله کوو دا نیمه کې دا زما خبرې که ما استاد نه بولي نو لنګوټو ته ضرورت نشته چې راباندې وتړي او که څوک لنګوټې پر ما لنګوټه پر ما تړي نو دا زما خبرې دې څه په دقت واوري او عملي دي او اوس ما ته چې دی ولاړې دنیوي فایده ما ته نه رسېږي او زه که خبره وکړم که د دنیا وي که د آخرت وي هره فایدې کې وي د په فایده کې زه خبره کوم که د دنیا وه که د آخرت نه داسې خبره زه نه کوم چې د دنیا فایده یا د آخرت تاوان نه کوم چې خامخا به فایده وي اول زموږ فاضل ته مطلقه اجازه نشته چې مسله چاته ووایي زموږ د خوا سره نشته مطلق چې هر څه یې ورته ووایي چې هغه خبره د اجازه نشته دا ملا څه چې وایي بس عذاب یې خپل په غاړه دی الله دې موږ چې په عذاب نه نیسي بس زموږ د خوا دا مطلق د دې خلکو څه اجازه باندې هغه متخصصین چې موږ سږ کال پرې ایښي هغه مو د دوی په دپاره ورته ویلي چې پر کال مطلق دوی ته فتوا باندې هغه موږ د خوا سره مطلق ورته اجازه نشته بس دی و هغه کار سره فریز دی خپل په نیت وکړي خپل هغه د ده کار دی زموږ د خوا سره اجازه نشته موږ د ده پاتې سواله هغه متخصصین چې سږ کال موږ نوشته کړي دي زموږ 48 کسه دغه 38 کسه هغه متخصصین دي بس نو دغه ته دا مبارکي وایي چې الله موږ ته دا توفیق راکړي چې دا کال مو تېر کړي د خدای په توفیق باندې خدای ته حمد وایي او الله ته به زارۍ کوو چې خدای نافع وګرځي خدای پر موږ دار ونه ګرځي بله خبره ده دې ته دا وایي تر ټولو در مخکې دا حکیم الامت دغه یوه خبره د ځان سره ساتئ چې دا حمد د خدای به پر نعمت نه وایي دا باجنې په دغه غزلو کې وایي بل شي کې وایي حمد پر دې سړی نه وایي دا یو قسم غلوه ده حمد پر دغه وایي چې الله پاک ته ما توفیق راکړي چې ما د پلار د نیکه په واسه ولا کوئی زره سبقان وایم الله دا ستا توفیق تعالی حمد ستا پر توفیق وایي دویمه خبره دغه ځای ته چې ډېر پام وکړي هره مسله که چا ورکول هغه د رئیس مفتي هغه خبره دې رایادوي په دغه کې دې کوشش کوي چې ځان څنګه خلاص کړم دا دې نه کوي چې دی خلاص کړي دا مې کړي د وزن ګټم یې تاسو پام وکړئ د علم څه شي جوړ کړي والله چې هغه سکولیان چې موږ ته سکولیان بولو موږ وایي هغه خو د تقوا سره نه لري دا موږ ته چې ګمان دی والله چې هغه سره خپل هویت شته دا هغه سره ستا سره دی هغه دا یو فکر کوي د خپل قوانین د سکول نه هغه پر هغه ته ژوند ستچله بس د کړي پیدا کې راځي د اشنا پیدا کې د کار پیدا کې د بنبره مسلې د لپاره کې تاسو د خپل خدای اجازه نه سمور برات غواړي بل زموږ د خوا وسط دا دی چې مطلق زما مکلف څوک نه هغه دا دی چې زما په کول هر څه چې ما قواعد درښولي وي ما اصول درښولي وه
پاتې شو که د هغه خلاف ورزي تا کولې یا زما شخصي مسله ته پر درېدلې دا ستا خپله غلطي ده هغه زما د خوا څخه هر چا ته ویل چې دا وله سره چې موږ کتابو ته تاوله چې که ستا مسله زما څخه مخالف په زر واره ما ویل تا ته سمه در معلومه وه چې دغه چې نه د زما کول به مطلق خبره به رانه کوي ښکنځل کې راته کول هغه ستا کار دی مسله غلط وي څوک ښکنځل نه ورته کوي دا د اوس کیسې دا د نوي خلکو خبرې شروع شوې دا مسله کې خامخا انسان د امام صاحب هم غلطې دي یا څوک غلطې دي دا خو یو د رسول نه دی دا خو بله زموږ د خوا څخه دغه خبره شته چې دغه مفتیان صاحبان زموږ د خوا مقلدین نه دي نه زموږ د او بله په دغه شیانو کې ډېر ریاض وکړي چې دا نور شیان د مقتدیانو د دې خلکو سره ګزاره د امام صاحب په وسطو کې درته درک شوه زما په وسط کې دغه خبر دی چې په اختلافي مسلو مطلق کار مه لري ته در اوس شیان ته ورشه ته منل سوی نه تا څوک نه پېژني که ته ماسې اختلافي مسله ووایه تر فایدې دې تاوان ډېرېږي ضرورت یې نشته ضرورت یې چېشته نور دین خلاص و چې دا یوه مسله د هغه اختلافي مسلې چې دوی ګډې شته سره واقع چې اوس په دا فیسبوکو کې ښکنځل سره کوي هغه سره پکښې ګرځي هغه ملایان دي هر څه ښکنځل هر څه سره وایي چې ګډې سره حساب کې دېرش مسلې نه کوي او د دین یوازې په مختار کې تر 50,000 مسلې زیاتې نو په دا 50,000 مسلې کې د خلاف دې ته دا دېرش نه ودرېږي دا دېرش ته ضرورت کسرانو صدا وایي اوس په تېره واده زما صلاحیت نه دی په استادانو کار دی د ملایانو کار دی موږ بل دغه کار د الله کوي دغه چې هیڅ صلاحیت نه دغه مسله دا معنی د خپل بس وکړ هغه مې دا درته ویل دي چې په ضعیف قول کې زموږ صلاحیت نشته هغه چې د مذهب د غیر زموږ صلاحیت نه ده هره مسله په خارجي معلوماتو بنا وه دا زموږ څوک نه ده زموږ خبره نه او داسې ځایونه نه دي بعضې داسې مسلې چې شریعت وایي ستاسې په یاد دي هغه پرسمټیک کې درته تېر شو ورکه یو سړی هغه فکر یې سمه ده مزده یې په عرف ناخبره د زمانې په ناخبره هغه د دین مخرب دی دین څه دي نو ته چې پام ورته وکړې څه به په یاد وي ته اوس راولاړ شې یو ځای شریف فتوا د ټولو کتابو په اتفاق دې کړې ده لیکن خو دا ته وایه که زه دغه ووایم ظالمان د دې سبا د استفاده کوي تا ته اجازه نشته هغه ډېرې مسلې زه پر دا ځای نه شم درته ویلی یوه به درته وایم چې دا علیحده د مختار د لاتقلیه باس کوي چې دا مسلې سړی بیا بل ځای نه وایي هغه هم دا یې کېدل اوس یوه مځکه ده دا یوه مسله ما درته وایم ته نو ډېرې دي دا مځکه ده دا مځکه د کافر مځکه د مسلمان رانیولې ده یا اوس هم کافر دی پر پروت یې خراج پر حواله دی خراج چې دا مځکه هر شی کوي د هغه ته چې ده ونه کرل هم دا خراج نه اخیسته کېږي اوس دا مځکې زعفران کول د زعفرانو خراج چې واخلي 15 لکه کېږي دغه را غنم خو وکرل غنم چې دی هغه 50,000 کېږي نو دی 50 وایي دا کتاب وایي چې دا زعفران کې د نه وکرل دا د غلطي ده 15 لکه دی جنې واخلي خو دا مسله د مختار وایي لا تقولیه د بل ځای مه وایي بل ځای مه وایي دا بله ظالم وایي مځکه بیا نه کېدی وایي کوي مځکه به نه دی باره نه دی ګوره دا مسله دا ده چې مسلې دا ډېرې دي دا به زموږ په ترمیزي کې سبق خو دلته هغه نه شم ویلی خلک استفاده زما په یاد دي خلک بد استفاده ځینې کوي دا اوس موږ وړمه سبق په ترمیزي کې دوې درې نورې داسې مسایل ور وښولې چې هغه دا دي کلي د باندې به سړی نه وایي سړی به هغه نور وایي هغه خبرې به کوي داسې مسلو کې ډېر ځان وساتي او نور نو بس هغه علم د دنیا دپاره وایسته مه ګرځوئ یا سم ده راولاړ شه بل کار شروع کړه یا داسې مه کوه چې برا علم زه دا یوه خبره درته کوم د روپو څوک نه دی شي که وایي ما ته څوک روپۍ وایي ما ته خوند نه راکوي دا لیونی لیونی خو نو د ډېر کال څه ما هغه وتلی دی هغه خو موږ ته نه وایي نو خدای سړی ما ته ولاکړه ما مې 4 تونه پیسې یعنې چې اوس ما ته خدای راکوي اختیار راکړي وایي ته 4 تونه غواړې دا ماجد ګرده راته کوي د یو روز یې ولاکړه بس خو وکړم چې دغه مدرسه راته کوي ولاکړه بس خو وکړم چې دا ګرده باغچه راته هېڅ وایي نور هم در کوم ولاکړه بس خو وکړم چې دا چمن نیه کوم هم نو خو نه مې بسې نو خو روپۍ دي نو خو زه غواړم هر څه مې خوښ خو یوه داسې خبره ده دا به کولې چې وایي زه نه یم شوکي دا غلطه خبره ده پیسو هر سړی شوکي دی خو دغه یوه خبرې ته پام کوئ چې دین و پیسو دغه علم و پیسو ته مه وایسته کوئ دا د الله خلاص الله پاک ستا رحمتونه پراخې دي ځمکه او اسمانونه دې پیدا کړي دنیا دې پیدا کړې ته ما ته دغه خواته روپۍ راکولی شې والله چې راکولی شې الله پاک د دغه علم ما سبب مورته ګرځو زما چې ستا په ذات قسم کې په دغه علم درسه وغواړم ته چې خو دغه واده د خدای سره وکړي انشاءالله زه امید لرم چې الله جل جلاله به ستاسې کارونه خراب نه کړي تر سم به کړي دې طرف به به ناراض تاسې تقوا وګورئ په آیات کریمه کې د تقوا فایدې 15 ځایه دا خبرې راغلي اصلا ومن یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب دا ترجمه وایي که څوک د الله پاک سجده وبېرېدی ګناه یې هم نه کولې نیک عملونه یې کول دا سوال یې هم نه کوه الله پاک په رزق د رزق طرف په سوال کې دی بې ګمان نه کوي ستړي آیات دا چې باور کړي چې هغه به دې خبر رانه اداره کومه طرفه سره